دا په بختوره ورځو ګوره روژه وګوره ته پروت یې داسې روژې په دغه غواګانو روژه م راوایې دا لکه ماښام دی دی چې ځو عجیب کار به پکار وي ظالمه روژه دې خود راووله هغه سهار چې راوتلې نه خو بهې بس کم وبجې دي دا دی ماښام دی بس کو یا نه چېرته یې بس کوو زمونږ یو ګټې پاتې تاسو چېرته نه اوسو نه نه بس کوو نه بس کوو نه بس کوو فقیرګل زامن له ودونه وکړل د فقیرګل واده له خو موږ هم تللي داسې بېکاره وریجې وي غوښه هم پکې نه وه الوګان یو څه بیخ دی دی وځي ولا هغه خو د نور ودون له ډېر خوشي او سره د تره زامنو بچي یې لاس نه نیولي فقیرګل خو همدغسې پسمانده سړی دی او تورلالي له خوا وګوره د ولسوالۍ په غنمو کې خپل نوم لیکلی خبر یو د تورلالي نه هم خبر یو د تره زامن یې هم همدغسې ټول دغه دي ټول کورنۍ همدغه شکل دی پردي مالونه خېټو کې اچوي ټوله ورځ مجي فقیرګل نه دی بچي هلته چاپېره په دا هکه روژه وګوره ما پې غږم نظرګل خو هم څلور بچي ترکیې له ورسېده دوی کوم یو یونان کې لکه چې نیولی دی یونان له وایي غوښتلی و ولا دلته خو واده ووایي دوه زامن یې لېږلي خو دا دوه به یې نور هم بیا په غلا لېږلي ولا کلي کې حال نه وایي مونږ خو چا نه تمه نه کوو که روپۍ راوړي هم خپل پلار له به یې رالېږي سختې روپۍ پیدا یو تره زامن یې کاناډا کې دي که نه ولا دا خارج له څوک تللي دي خپل ولس سره هېڅ همکاري نه کوي که نه باید چې د ولس په غریبو خو پام کولی د روژې مبارکه میاشته راځه چې ځو بس دی خدای دې معافي وکړي ډېر غیبت مو که روژه ده حقه روژه ده عجیب پلار روژه مات له څومره ټیم پاتې دی داسې یوه ګنټه پاتې ده د مې دا زامن وشمارم چې کوم یو خو پس کم نشتی تورګل تورګل ټینګل پیرګل کنارګل رازیګل جمعه خان نشته جمعه خان چېرته دی جمعه خان چې پیشنمه یې کړی دی او بار ودی دی او دیرې کې خرېږي هلته واده دی ها دا روژه به همداسې خلک نیسي زه به د دې خوښ شمه دا دې روژه خو د ده په غواګانو وځمه ماښام کې وله بوزه شوم او بس روژه به مات کړم ګله ګوره پیشنمې دې کړی دی تمامه ورځ پروت یې نه دې مونځ ته نه دې اودس ته تا د حیوان څه فرق شو تا د غوا څه فرق شو جګ شه جګ شه بس خاندله جګ شه راځه له 5 منټه ټیم پاتې دی د روژه مات وخت دی راځه دومره تږي و که رانن بېخي جلوالي کار یو ډکته مزال نه کوي چې اوس اذان وکړي دا شربت داسې وڅښي نه کېږي اذان هم نه کېږي چې اوس دا جېګ را جېګ کړم او په دې سر یې راوړم او د خپل زړه پې یخ کړم اذان نه کېږي مولا دا ګیلاس په سر روان دی څه یم اذان کوي د خدای کمبختانو تمامه ورځ هم روژه نیولې ده او 2 منټه صبر نه شئ کولی دعا وکئ الله ته وژاړئ د خدای رحم وکړي زمونږ په دې حال باندې کوتک مې څه شو جمعه ګله جمعه ګله دوستانو ویډیو به مو لیدلي او د خوښۍ وړ به مو ګرځېدلي د ویډیو مطلب دا دی چې روژه د فضیلتونو میاشت ده په دې کې ستاسو یو نیکي په یو نیکه وبدلېږي او همداشان چې ګناه وکړئ ګناه هم زیاتېږي تلاوتونه مونځونه او عبادتونه پکې زیات وکړئ هیله ده چې په دې کې د غیبت او بېځایه لوبو او بېځایه کارونو څخه ځان وساتئ
ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه چې تر دې دمه را سره پاتې شوئ.